په دې نړۍ کې تر زرهاو ډېر مخلوقات ژوند کوي، خو کله مو د فضایي مخلوق یعنې ایلینز په اړه اورېدلي دي؟ دوی څوک دي؟ چیرته ژوند کوي؟ آیا دوی خیر رسونکي دي او که شر رسونکي؟ دا هغه سوالونه دي چې د نړۍ پرمختللي هېوادونه او ټکنالوژي د دې ځواب څخه عاجزه پاتې دي. په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته هغه معلومات او رازونه در سترګو کوو کوم چې زموږ د زحمتونو پایله ده. نو که چیرې تاسو د لومړي ځل لپاره د ډسکوري ټیم د ویډیو کتونکي یاست نو له تاسو څخه هیله لرو تر څو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، لایک او د دوستانو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم د دې ویډیو څخه مستفید شي. زموږ موخه یوازې د پښتو ژبې لپاره خدمت دی. په دغه ویډیو کې موږ له ځان سره څلور د فضایي مخلوق داسې ناشنا اوازونه لرو چې د امریکایي مشهورې فضایي ادارې ناسا په واسطه ریکارډ شوي دي. نو له موږ سره پاتې شئ او ویډیو تر اخره وګورئ. ایلینز یا فضایي مخلوقات. لومړی راځو پر دې بحث کوو چې آیا فضایي مخلوق حقیقت لري او که نه. پر دې هیڅوک هم نه پوهیږي، خو که چیرې څوک د دوی له پټو رازونو څخه خبر شي نو دا به د دوی د مړینې لامل وګرځي. د زیاتو په باور فضایي مخلوق په زیات شمېر ښارونو کې لیدل شوی دی او هغه وسایل چې دوی یې د یو ځای څخه بل ځای ته د انتقال لپاره استعمالوي زیاتره یې د کمرو په واسطه لیدل شوي دي. او بیا ډیره د حیرانتیا خبره دا ده چې د ځینو ټولنیزو رسنیو په باور د دوی مړه جسدونه د امریکا د ایریا 51 په ساحه کې پیدا شوي دي. اوس نو موږ تاسو ته داسې حقیقت تر سترګو کوو چې په لیدلو به تاسو هم حیران شئ. د انسان لخوا فضایي مخلوق ته لیږل شوې سپوږمکۍ یا ویجریو اوس چیرته ده؟ د انسان په لاس جوړه شوې فضایي سپوږمکۍ د ځمکې له کرې څخه څه باندې 22,000 میلیونه کیلومتره واټن کې لا هم روانه ده. دا سپوږمکۍ د ویجریو په نامه یادیږي. اوس زموږ د لمریز نظام له ساحې څخه وتلې ده. د ناسا د راپور له مخې فضایي سپوږمکۍ څه کم 43 کاله مخکې یعنې په 1919 کال کې له ځمکې فضا ته وتوغول شوه. 220 کیلوګرامه وزن لري او تقریبا د 20 میلیونه کیلومتره مزل کولو وروسته زموږ د لمریز نظام څخه وتلې او دا د انسان لخوا لومړنۍ سپوږمکۍ ده چې زموږ د لمریز نظام څخه او همدارنګه له کورې څخه دومره لرې واټن ته تللې او لا هم سفر ته ادامه ورکوي. پوهان په دې باور دي چې دا سپوږمکۍ د لمر په شاوخوا له راچورلېدلې ساحې هیلوسفیر څخه وتلې. هیلوسفیر هغه وروستنۍ مقناطیسي ساحه ده چې د لمر په شاوخوا راڅرخېدلې. نو ویل کېږي چې دا سپوږمکۍ ناسا په لومړیو کې د لرې پرتو سیارو اورانوس او نیپتون د څېړلو په موخه لیږلې وه چې په 1919 کال کې دا ماموریت پای ته ورسېد. نو د ناسا چارواکو یې سفر لا نور هم پسې وغځو. څېړونکي وایي دا سپوږمکۍ په ثانیه کې 19 کیلومتره مزل کوي او داسې هیله نشته چې دا سپوږمکۍ د کهکشان د یو ستوري ساحې ته هم ورداخله شي ځکه چې تر ټولو نږدې ستوری دا سپوږمکۍ به یې له څنګه تېرېږي ګلیسي 445 نومېږي چې له دې څخه 1.6 نوري کاله واټن لري او په هغه صورت کې که چیرې دا سپوږمکۍ خپل سفر ته همداسې ادامه ورکړي 40,000 کاله وروسته به د دې ستوري ساحې ته ورداخله شي. د ناسا چارواکي وایي هغه پلټینومي بطرۍ چې ویجریو ته برېښنا برابروي تر 2022 کال وروسته ختمیږي او له هغه وروسته به ویجریو ځمکې ته د عکسونو او خپلو راپورونو له رالیږلو او حرکت کولو څخه ولویږي چې بلاخره هغه ورنږدې ستوري ته به هم ونه رسیږي او په فضا کې به اخوا دیخوا ګرځي. دا چې دا سپوږمکۍ د ځمکې څخه ډیره لرې ده نو هغه اطلاعات چې دا سپوږمکۍ ځمکې ته د ناسا مرکز ته مخابره کوي 18 یا 13 ساعته وخت نیسي. په دې سپوږمکۍ کې د ویجر ګولډن ریکارډ په نامه ریکارډ موجود دی چې انسانانو پکې د نورو سیارو د اوسیدونکو یعنی ایلینز لپاره ثبت کړي چې موږ انسانان یو د ځمکې په کوره کې ژوند کوو او بیا یې په کائناتو کې د ځمکې د کورې موقعیت د مرغانو، حیواناتو، باد او تندر غږونه، د انسانانو د پښو ښکالو او د زړه درزا، د کوچني ماشوم ژړا، د سمندر څپو شور او نور پکې ثبت کړي دي. او همدارنګه د تاریخ په اوږدو کې د انساني تمدنونو په اړه معلومات پکې ذخیره دي. د بېلابېلو ملتونو د فولکلوریکو سندرو موزیک او د نړۍ 950 لرغونو او اوسنیو مړو او ژوندیو ژبو د سلام او ستړمشي غږونه په فضا کې د نورو سیارو مخلوقاتو ته ثبت کړي دي. د امریکا فضایي ادارې ناسا په خپله ویبپاڼه 22 مختلف اوازونه نشر کړي چې ښایي د فضا نه اخیستل شوي وي او کیدای شي د فضایي مخلوق وي. ناسا وایي دا اوازونه یې د مختلفو فضایي مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ریکارډ کړي دي. یا دا اداره دا تاکید کوي چې زیاتره اوازونه یې له مشتري څخه ثبت کړي. اوس نو موږ تاسو ته نوموړي اوازونه در اورو.